خان متقي ویلي چې د افغانستان د مالي زیرمو کنګل کېدل د افغانانو پر حقونو تیری دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د امریکا لخوا د افغانستان د مالي زیرمو کنګل کېدل او د افغان حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغان ولس پر حقونو تیری دی. متقي د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره مرکه کې د داعش وسلوالې ډلې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې ویلي چې یاده ډله د نظامي ځواک له پلوه کمزوري ده، خو پر یو لاس هڅه کېږي چې افغان حکومت کمزوری وښودل شي. نوموړی د خپلو خبرو پر دوام زیاتوي پر اسلامي امارت بهرني فشارونه هغه څه دي چې داعش وسلوالې ډلې ته مورال ورکوي. د ویلو ده چې په افغانستان د اسلامي امارت تر کنټرول وروسته داعش ډلې ځینې لوی او واړه بریدونه ترسره کړي دي چې تر ټولو خونړي هغه یې تېره اونۍ په کندوز او روانه اونۍ په کندهار کې ترسره کړل چې په پایله کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.